د روژې په مبارکه میاشت کې د کومو کسانو دعاګانې نه قبلیږي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د جنت 8 دروازې دي چې هغه کله بند او کله خلاصې وي، خو کله چې میاشت د رمضان شي الله تعالی ټولې دروازې د روژه نیونکو په مخ خلاصې کړي او خلاصې پاتې کیږي، او هغه د اسمانونو ټولو فرښتو ته امر کوي چې د روژه نیونکو په دعاګانو آمین وایاست. وی فرمایل په دغه میاشت کې چې څوک هره دعا غواړي الله تعالی دعاګانې قبلوي، خو څلور داسې کسان دي چې الله تعالی دعاګانې نه قبلوي. پوښتنه مو وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم کسان دي چې الله تعالی د روژې په مبارکه میاشت کې دعاګانې نه قبلوي؟ وی فرمایل یو هغه کس ته چې د مور او د پلار نافرمان وي او د هغوی زړه آزارونکی وي، بل شراب سکونکی دی. وی فرمایل دریم هغه کس ته چې د خپل کورنۍ سره جنګیږي او د خپلوانو سره خپلولي قطع کوي. څلورم هغه کس ته چې په زړه کې نورو ته کینه ساتي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول ترېنه وساتي. السلام علیکم.